السلام علیکم کتونکو وخت مو په خیر. نن د سره د رومانیا هیواد فولي فاونډر بورسونو په اړه مکمل معلومات شریکوم. دا چې څنګه ورته نوملیکنه کیږي، څوک کولی شي، فورمې څنګه ډک کیږي، ټوله له سره تر پایه د سره شریکوم. که کوم څه رانه پاتې شي بیا هم کولی شي په کمنټ کې راته ولیکئ. زه خپله ټول همکاري کوم، تاسو ته پر وخت ځواب درکوم. تر ټولو لومړی راځو د دغو په اړه. دلته یو ویبسایټ د carju.com چې دلته دوی یو څه خلاصه لیکلي دي. د دې سایټ لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن باکس کې اچوم. دلته یو څه خلاصه زه تاسو ته وایم، بیا وروسته ځو د دې فورمې ډکوو. سمه ده. لومړی دلته دا په رومانیا هیواد کې دي او 15 د مارچ نه مخکې باید نوملیکنه ورته، یعنې 15 د مارچ باندې نوملیکنه بندیږي او د نه وروسته ماستر پی ایچ ډي او بچلر ته کولی شي نوملیکنه وکړي. اپلیکیشن فیس نه لري، وړیا ده. ښځینه او نارینه دواړه کولی شي ورته نوملیکنه وکړي او د کومې ژبې غوښتنه نه کوي، یعنې د انګلیسي آیلټ یا ټافل امتحان ته ضرورت نشته. فولي فاونډر دي او ټولو رشتو ته کولی شي نوملیکنه وکړي او د نه وروسته هلته تحصیل چې کوم ده په رومانیا ژبه کې ده او خپله رومانیا کې تاسو کولی شي درسونه ووایي او لوکیشن هم رومانیا ده. او لاندې نور هم دلته معلومات لیکل شوي دي. یو څه معلومات دي، د دې لینک زه تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن باکس کې اچوم. نو ډېر وخت مو نه نیسم، دلته راځو هاو ټو اپلای، یعنې په دې لینک باندې کلیک کوو. دا لینک زه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن باکس کې هم اچوم. دغه رسمي د رومانیا دولتي د سکالرشپونو سایټ موږ ته خلاصیږي. د نه وروسته اپلای باندې کلیک کوو. دلته اپلای باندې چې کلیک وکړو، دلته باید تاسو لومړی خپل اکاونټ جوړ کړئ، یعنې دوی سره راجستر شئ. که مخکې نه وي راجستر شوي، دلته راځو کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو. کریټ اکاونټ نه وروسته دغه صفحه موږ ته خلاصیږي. په دې ځای کې اول تاسو دلته خپل نوم لیکئ، نوم را وروسته دلته تخلص لیکئ، تخلص نه وروسته دلته خپل ایمیل لیکئ او لاندې پاسورډ لیکئ، بیا ځلې پاسورډ لیکئ او دلته لاندې په دې ځای کې دا پورته کوډ لیکئ. دغه کوډ همیشه بدلیږي، یعنې یو شی نه وي، خو څنګه چې لیکل شوی ده دا کیس سنسټیو ده، یعنې چې غټو حروفو کې لیکل شوی په غټو کې باید ولیکئ، که په وړو کې لیکل شوی وي واړه حرفونه باید ولیکئ. سمه ده. زه دلته غټه سی لیکم، بیا غټه جې لیکم، K4G. دا مو چې ولیکو په دې باندې کلیک کوو چې موږ ستاسو ټول شرایط منلي دي او بیا کریټ مای اکاونټ باندې کلیک کوو. نو په کریټ اکاونټ باندې چې کلیک وکړو، بیا ستاسو ایمیل ته یو کوډ راځي. هغه کوم ایمیل چې تاسو ورکړی وو هغه ایمیل ته دننه کېږدئ. نو خپل ایمیل مو چې خلاص کو، بیا که دلته انباکس ته نه راځي، ولې اکثره دا مال دل دی چې انباکس ته نه راځي، د دوی ایمیلونه سپیم پیژندل کېږي. نو بیا دلته لاندې راځئ، مور باندې کلیک کوئ. په مور کې بیا سپیم باندې کلیک کوئ. په سپیم کې ګورئ دلته سپیم فولډر ته راغلی، انباکس ته نه دی راغلی. امکان لري چې تاسو ته هم داسې وي، یعنې 100% نه ده چې دا سپام ته ولاړ شي، خو اکثره چې مال دل سپیم ته ځي د دوی ایمیل. سپیم ته چې راغلی په دې باندې کلیک کوو. دلته دغه کوډ راغلی، موږ ته دا کاپي کوو. کاپي نه وروسته بیرته هماغه سایټ ته ځو او دا کوډ دلته پیسټ کوو. پیسټ نه وروسته دلته زموږ اکاونټ جوړ شو، بیا لاګین باندې کلیک کوو. په لاګین مې چې کلیک وکړو بیا لاګین کېږو، هغه خپل ایمیل او پاسورډ ورکوئ، لاګین کېږئ. لاګین نه وروسته اوس راځو دلته موږ د سکالرشپونو ته نوملیکنه شروع کوو، هغه فورمې ډکوو او پاته د نویو ملګرو دا ویډیو ملګرو سره شریکه کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ که تر اوسه مو نه وي سبسکرایب کړی او لیدنه وکړئ. دلته نور هم همداسې ویډیوګانې ډېرې شته، د ترکیه هیواد بورسونو په اړه دي، د ویزاو په اړه دي، د پاسپورټ تذکرو په اړه دي. اکثرت ویډیوګان د امکان لري چې کومه ستاسو په درد خوري او یا له ملګرو سره شریکه کړئ، امکان لري چې د دوی په درد خوري. نو بیرته راځو هماغه سایټ ته، نوملیکنه شروع کوو. سټارټ یور اپلیکیشن باندې کلیک کوو. کله چې تاسو لاګین شوئ بیا سټارټ یور اپلیکیشن باندې کلیک کوو. دلته د دوی یو څه شرایط دي، یعنې شرایط څه د دغو خلاصه درته ووایم چې هغه کسان د رومانیا هیواد تابعیت لري یا په رومانیا کې اوسېږي یا د کوم اروپایي هیواد غړیتوب لري، هغوی کسان نشي کولی چې ورته نوملیکنه وکړي. که چېرته تاسو په هغو شرایطو برابر نه یاستئ، دا بیا هم ولولئ او بیا دغو نقطو باندې کلیک وکړئ چې هو دام نه لرم، دام نه لرم، دام نه لرم او په آخر کې ستاسو هغه پالیسي زما د قبول وړ ده، په دې باندې کلیک کوئ. د ټولو باندې کلیک کوئ، بیا آی انډرسټینډ باندې کلیک کوئ او مخ ته موږ ته فورمې خلاصیږي. په فورمو کې دلته څو بخشونه دي، 1 2 3 4 5 بخشونه دي. خلاصه درته وایم، زر زر ډکوم، وخت تاسو نه نیسم او تاسو چې کله ډکوئ ډېر دقیق یې ډک کړئ او کوشش وکړئ چې دقیق
ډک شي ستاسو ټول معلومات ستاسو د اسنادو په مطابق وي ستاسو د تذکرې مطابق که پاسپورت لري د پاسپورت مطابق او که پاسپورت نه لري هغه ستاسو تعلیمي د اسنادو په مطابق هغه ټول اسنادونه ستاسو ټول چې یاد څه دلته ورکوي دغو په مطابق باید دقیق یې ډک کړئ. رومانیا هیواد د زده کړې کچه هم ډېره لوړه ده او بل د اروپایي هیوادونو څخه یو هیواد ده. نو تر ټولو لومړی دلته راځو خپل نوم نوشته کوو. د مثال په توګه زه امیرشاه نوشته کوم او دلته تخلص شاه نوشته کوم. په دې ځای کې د پلار نوم نوشته کوئ. زه شاه نوشته کوم. دلته د مور نوم نوشته کوئ. زه فاطمه نوشته کوم او دلته خپل جنسیت انتخابوئ میل که ښځینه وي فیمیل او دلته خپل د زیږیدنې نیټه انتخابوئ. سمه ده. د مثال په توګه زه انتخابوم 2001 او 13 د جنوري. دلته بیا راځو او دلته خپل ستاسو مدني حالت انتخابوي. واده مو کړی که مو نه دی کړی کونډ یاستئ طلاق شوي یاستئ څنګه حالت مو ده زه سینګل انتخابوم. او د نه وروسته راځئ دلته لاندې خپله وظیفه لیکئ. زه سټوډنټ لیکم او په دې ځای کې د خپل کار که کوم دلته تاسو ورکړی کوم ځای کې تاسو کار کوئ یعنې زه سټوډنټ یم په کوم ولایت هیواد کې زه کابل افغانستان انتخابوم. د نه وروسته راځو سیو اینډ ویریفای باندې کلیک کوو. د دې لپاره سیو اینډ ویریفای که چېرته که دا صفحه احیانا ستاسو نه خطایي سره بنده شي ستاسو معلومات دوی سره ثبت کیږي. سیو اینډ ویریفای باندې کلیک کوو. په دې مو چې کلیک وکړو بیا راځو نیکس باندې کلیک کوو. دلته تاسو د کوم ځای یاستئ هغه هیواد انتخابوئ. افغانستان که نوشته کو نه راځي نو موږ اسلامیک نوشته کوو. اسلامي ریپبلیک اف افغانستان راپورته شو. دلته هغه ښار انتخابوو په کوم ځای کې موږ پیدا شوي یاستو په کوم ښار کې زه ټیکا د تل په څیر انتخابوم او بیا دلته لاندې خپل پاسپورت یا تذکره یعنی په دواړو کولی شئ تاسو نوم لیکنه وکړئ. که پاسپورت لرئ هم صحیح ده بهتره ده یعنی اولین انتخاب ستاسو پاسپورت ده که نه لرئ بیا د تذکرې مشخصات ورکوئ یعنی دلته ستاسو پاسپورت یا تذکره په کوم هیواد کې اخیستل شوې ده. دلته اسلام نوشته کوم. اسلامي ریپبلیک اف افغانستان چې راپورته چې دغه درغی اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان هیواد زه تابعیت لرم او د نه وروسته که تذکره مو که پاسپورت لرئ د پاسپورت نمبر نوشته کوئ. که تذکره لرئ د تذکرې نمبر نوشته کوئ. زه د مثال په توګه خپل د پاسپورت نمبر نوشته کوم P000 همداسې د مثال په توګه نوشته کوم او بیا لاندې تاسو پاسپورت یا تذکره په کوم تاریخ اخیستلی ده دلته هغه تاریخ تاسو انتخابوئ. د مثال په توګه ما 2020 اول د جنوري کې اخیستی و او دغه په کوم تاریخ باندې تر تاریخ تیریږي. دا هم همداسې یو څه انتخابوم 2025 اول د جنوري کې تر تاریخ تیریږي زما پاسپورت. او دلته اوس تاسو په کوم هیواد کې اوسیږئ دلته هم اسلام نوشته کوم. اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان انتخابوم. په دې ځای کې په کوم ښار کې اوسیږئ یعنی که تاسو په افغانستان کې پیدا شوي یاستئ د افغانستان یاستئ دلته پورته تاسو هغه انتخاب کو او بیا که چیرته په بل هیواد کې اوسیږئ یعنی پاکستان هندوستان جرمني کاناډا په هر هیواد کې اوسیږئ نو دلته هغه هیواد انتخابوئ. دلته هغه ښار انتخابوئ. دا هم زه اوس کابل انتخابوم او په دې ځای کې تاسو مکمل ادرس نوشته کوئ. د خپل کور مکمل څومره دقیق ادرس چې ورکړئ هغه پوسټل ادرس هغه نوشته کوئ. زه نوشته کوم فاست سټریټ د مثال په توګه لکه دغه فاست سټریټ وزیر اکبر خان کابل افغانستان. سمه ده. آخر کې هم پوسټ کوډ ورکړئ. پوسټ افیس کوډونه افغانستان لري. مکمل معلومات ګوګل کې شته. د نه وروسته راځو دلته خپل سټیزن شپ انتخابوئ یعنې تاسو د کوم هیواد یاستئ. دلته هم افغانستان نوشته کوو. اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان. بیا وروسته سیو اینډ ویریفای یا نیکس باندې کلیک کوو. زه نیکس باندې کلیک کوم چې مخته ځو نو دلته موږ ته دریمه برخه خلاصه شوه. نو په دې ځای کې تاسو نه لومړی پوښتنه شوې چې تاسو کومې برخې ته غواړئ نوملیکنه وکړئ. بیچلر ماسټر پی ایچ ډي. که چېرته بیچلر مو دلته ویلی په افغانستان کې نو ماسټر انتخاب کړئ یا پی ایچ ډي انتخاب کړئ نو موږ بیچلر ته نوملیکنه کوو. تنه 12 ویلې ده دا مو چې انتخاب نو دلته بله پوښتنه شوې چې تاسو د رومانیا ژبې کورس ته اړتیا لرئ که نه. هو موږ غواړو چې یو کلنی د رومانیا ژبې کورس ووایو. د نه وروسته دلته هغه مکتب کې تاسو کومې نمرات د فیصدي چې اخیستې وي هغه په فیصدي باندې نوشته کوئ یعنې په کومه طریقه چې نوشته شوي ستاسو په شهادتنامه کې زموږ او تاسو افغانستان شهادتنامو کې فیصدي په حساب نوشته شوي یعنې زه د مثال په توګه دلته انتخابوم 80%. سمه ده. او په دې ځای کې هم په رومانیا فارمټ باندې نوشته کوئ لکه 8%. د نه وروسته راځو ډیپلوما مو په کوم ځای کې ایښو سوي یعنې کوم هیواد تاسو
تاسو ډیپلوما درکړی دلته هم افغانستان انتخابو که تاسو په بل هیواد کې دغه 12 شرطنامه اخیستې وي هغه هیواد انتخابوي نو زه خپل دلته افغانستان انتخابوم. نو د نورسته دلته لاندې راځو ټول هغه خپل اسنادونه اپلوډ کوي. د دغه په اړه زه درته وایم چې دغه سور خط چې لري کنه دا سور خط دا ضروری دی، یعنی دغه ته باید ټول اسناد اپلوډ کړئ. لکه دا چې سور خط نه لري دا پین خط کې ده دا ضروری نه ده، او کوم چې په سره خط کې دي دا ټول باید اپلوډ کړئ. تر ټولو لومړی راځو دلته باید تاسو خپل سی وی اپلوډ کړئ. سی وی خلاصه سی وی باید که خپل لري اپلوډ کړئ، کنه لري دلته یو فارمټ دویم لینک ورکړی ده، په دې باندې که کلیک وکړئ دغه سی وی فارمټ موږ ته ډاونلوډ کیږي او دا خلاصيږي. دغه خالی خانه پوری کوي. تاسو د مثال په توګه دلته ورک ایکسپیرینس نوشته کوي، یعنی څومره کاري تجربه تاسو لري. دلته تاسو د خپل تعلیم په برخه کې نوشته کوي او دلته نور کوم مهارتونه کلري هغه نوشته کوي. دلته د خپل ژبه په اړه نوشته کوي، کوم ژبه سره بلدتیا لري، او په سر کې دلته ټلیفون شماره ده او ایمیل ادرس ته نوشته کوي. خپل نوم دلته نوشته کوي، جنسیت، تاریخ تولد، نېشنلټي، ریجن، یعنی د کوم هیواد یاستئ، د کوم هیواد تابعیت لري. په همدې توګه دغه سی وی ورته ډکه کوي. قبل سی وی نه لري دا ډېر ښه خلاصه لیکل شوی ده. خو دې نه ځو بیرته په دې ځای کې هغه څه چې اپلوډ کوئ د ټول اسنادونه باید پی ډي اف فارمټ کې وي. د یادونې وړ ده چې جی پی جي نه قبلوي باید ټول پی ډي اف فارمټ کې وي، یعنی هغه اسنادونه پی ډي اف ته تبدیل کړئ بیا اپلوډ کړئ. نو هغه خپل سی وی مو چې جوړه کړه ترتیب کړه پی ډي اف یې سیو کړئ بیا دلته اپلوډ کوئ. نو راځو موږ دلته خپل سی وی اپلوډ کوو. زه د مثال په توګه داسې یو څه اپلوډ کوم چې پر مخ ولاړ شو. ګورئ دلته زما اسناد اپلوډ شو، لاندې نوم راغی. بیا دویمې برخې ته راځو. دلته تاسو هغه خپل تولد کارتونه د زیږیدنې کارت اپلوډ کوئ. زیږیدنې کارتونه که نه لرئ کولی شئ ثبت النفوس نه واخلئ، وړو لویو ټولو ته ورکوي. اکثره ماشومانو ته په شفاخانه کې ورکول کېږي. بیا هم که نه لرئ ثبت النفوس کې اخیستلی شئ. دا ټول اسنادونه چې واخلئ ترتیب کې ځان سره کېږدئ، په هر ځای کې به درته خوري. ما خپله مخیستی دي. نو دلته تاسو د زیږیدنې کارت اپلوډ کوئ. که بیا هم نه لرئ کارت د زیږیدنې نو د اوس لپاره چې ستاسو نوملیکنه پر مخ ولاړ شي خپله تذکره یا پاسپورټ اپلوډ کړئ. نو دلته تاسو خپل بهتره ده زیږیدنې کارت اپلوډ کړئ. او بله نکته چې درته وایم دا دوم آپشن د دې لپاره ورکړی که چیرته ستاسو د اسناد په رومانیا، انګلیسي، فرنچ یا سپینش ژبه کې نه وي نو تاسو کولی شئ د هغو ترجمه دلته اپلوډ کړئ. یعنی ترجمه باید ولري، که په دري یا پښتو ژبه کې وي د هغه ترجمه بیا دلته اپلوډ کوئ. دلته اصلي اپلوډ کوئ او په دې ځای کې ترجمه اپلوډ کوئ. دې نه وروسته بیا دلته راځو خپل پاسپورټ اپلوډ کوو. که پاسپورټ نه وي تذکره اپلوډ کوئ. او دې نه وروسته لاندې راځو. دلته تاسو هغه د خپل واده یا نکاح خط اپلوډ کوئ. دلته اصلي اپلوډ کوئ. په دې ځای کې تاسو ترجمه اپلوډ کوئ. لکه مخکې چې ما ویل دا په سور خط کې نه ده، سور رنګ نه لري، دا ضروري نه ده چې تاسو اپلوډ کړئ. که لرئ اپلوډ کړئ بهتره ده، که نه لرئ لاندې راځو هغه همداسې خالي پرېږدو. بیا په دې ځای کې تاسو د خپل 12م صنف شهادتنامه اپلوډ کوئ. سمه ده، زه دا اپلوډ کوم. او په دې ځای کې تاسو هغه 3 کلنې نمرې اپلوډ کوئ. که چیرته تاسو شهادتنامه اخیستې وي دا اپلوډ کړئ. که مو نه وي اخیستې هغه 3 کلنې نمرې چې اپلوډ کړئ هم بهتره او ستاسو نوملیکنه پر مخ ځي. او په دې ځای کې لاندې که چیرته تاسو په جریان کې وي تر اوسه پورې ستاسو خپل درسونه نه وي مکمل کړي او بعضې درسونه مو په جریان کې وي د هغو اسنادونه دلته اپلوډ کوئ. نو موږ دا هم خالي پرېږدو، زموږ مکمل دی دلته مو اپلوډ کړی. بیا راځو لاندې دلته نیکسټ سټپ باندې کلیک کوو. څلورمه برخه خلاصه شوه. دلته سلیکټ یونیورسټي، یعنی موږ پوهنتون انتخابوو چې په کوم پوهنتون کې موږ دا درسونه پر مخ یوسو. دلته ډېر پوهنتونونه دي. د دې ټولو پوهنتونونو په اړه که غواړئ چې یو ښه پوهنتون ځان ته انتخاب کړئ په ګوګل کې سرچ وکړئ چې د رومانیا بهتره پوهنتون کوم ده. یعنی ښه خبره ده چې تاسو لږ پلټنې وکړئ په ګوګل ملګرو نه، که په رومانیا کې کوم څوک پیژنئ چې زه باید کوم پوهنتون انتخاب کړم، کوم یو ښه ده. نو دلته هغه پوهنتون انتخابوئ چې تاسو ته د رومانیا ژبې درس پکې درکول کېږي. دا انتخابوم. او دې نه وروسته لاندې برخه کې دلته بیا ځلې تاسو هغه پوهنتون انتخابوئ چې په کوم کې تاسو درس وایي. نو زه دا انتخابوم. او دې نه وروسته دلته خپله رشته انتخابوم، یعنی کومه رشته غواړم چې زه هلته ووایم. لومړی آپشن، دویم آپشن، دوه دانې کولی شئ تاسو انتخاب کړئ. دوه آپشنونه لرئ. زه کمپیوټر ساینس انتخابوم. او که چیرته دې ته کاندید نشوم بیا دوم آپشن زما دلته دا پوهنتون انتخابوم. او دلته هم رشته انتخابوم، انجینرینګ ساینس انتخابوم. سمه ده. سیو اینډ ویریفای باندې کلیک کوم.
ریویو یور اپلیکیشن باندې کلیک کوم چې خپل اپلیکیشن ګورو مکمل وګورئ دقیق وګورئ که کومه ستونزه وي پکې دلته تاسو ته لیکل کیږي خو اوس موږ ته شین خط کې راغلی یعنی ستونزه نه لري بیا هم درته وایم چې دغه معلومات ټول دقیق وګورئ چې تاسو اسنادو سره یو برابر وي هر څه مو چې ورکړی وي مکمل دقیق وي هغه څه چې تاسو ورکړي دقیق یې 2 ځلې 3 ځلې وګورئ که چیرته دقیق وي بیا دې باندې کلیک کوئ په دې مو چې کلیک وکړو بیا موږ ته دغه راځي سبمیټ یور اپلیکیشن سبمیټ یور اپلیکیشن باندې چې تاسو که چیرته تاسو دا هر څه سم وي نو بیا تاسو سبمیټ اپلیکیشن باندې کلیک کوئ او که چیرته غواړئ چې کوم تغیرات پکې راولئ کوم څه غلط وي بیا لاندې راځي دلته بیک اینډ ریویو باندې کلیک کوئ او تاسو بیرته خپلې فورمې ته ځئ او که چیرته تاسو یو ځل ولېږله بیا نشئ کولی په دې کې تغیرات راولئ نو که چیرته سم وي سبمیټ یور اپلیکیشن باندې کلیک کوئ نو زه په دې باندې کلیک کوم لکه څنګه چې دلته موږ ته یوه یادونه خلاصه شوه که چیرته تاسو دا ولېږئ نو بیا نشئ کولی په خپلو فرمو یا معلوماتو کې تغیرات راولئ اوس هم که غواړئ چې بیرته شاته ولاړ شئ کینسل باندې کلیک وکړئ او که چیرته هر څه دقیق وي مطمئنه وي بیا اوکې باندې کلیک کوو نو اوکې باندې چې کلیک وکړو نو ستاسو فرما ولېږل شوه دې نه وروسته دلته واضح لیکل شوي دي چې ستاسو فرما ولېږل شوه او تر پروسس لاندې ده تاسو ته د ایمیل له لارې خبر درکول کیږي او دلته دویمه یادونه کړې چې تاسو ته هغه ایمیل که انباکس ته نه درځي تاسو خپل سپیم فولډر هم ګورئ لکه مخکې چې موږ ته هغه کوډ راغلی و هغه زموږ په انباکس کې نو سپیم فولډر ته تللی و زموږ د ایمیل نو خپل سپیم فولډر هم ګورئ او ورسره دغه کوډ تاسو ځان سره وساتئ دا ستاسو د نوملیکنې د اپلیکیشن نمبر ده که چیرته تاسو هغه ایمیل له لاسه ورکئ یا پاسورډ یې له لاسه ورکئ نو تاسو بیا کولی شئ دوی سره په اړیکه کې شئ او دغه کوډ ورکړئ چې دا زما د نوملیکنې نمبر ده او د دې په اړه ماته معلومات راکړه نو ښه خبره ده چې دا هم تاسو ځان سره وساتئ او خپل انباکس هم ګورئ ډېره زیاته مننه کوم ملګرو چې ما سره تر دې ځایه پاتې شوئ د همداسې نورو ویډیوګانو سکالرشیپونو په اړه فورمونو په اړه ویزاو په اړه په داسې نورو ټکنالوژي برخو کې ویډیوګانې تاسو ته خپروو د هغو د خبرتیا ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ ګړنجۍ کېکاږئ او ویډیو ملګرو سره شریکه کړئ امکان لري چې د چا پر درد وخوري تر بیا هم په الله سپارم ښه چانس او ښه وخت ولرئ